تاسو وخت تر وخه زمونږ د یوټیوب د لارې زمونږ د فیسبوک د پاڼې د لارې وینئ چې په پښتنه خاوره کې سره پراته دي. په دې کې هغه ټیلنټ پروت دی چې هغه اوس هم لا ډېر وختونه غواړي چې هغه هنټ شي، هغه ډسکور شي او د هغو آواز تر نړۍ ورسي. په دې آواز کې سافټنس دی، په دې آواز کې ښکلا ده، په دې آواز کې ځلا ده. هم د دغه لړۍ په کړۍ کې که نن یو طرف ته زمونږ د موسیقۍ چې څومره هم انسټرومنټ دي په هغې باندې ډېر ایډوکیټډ خلک ناست دي، د علم او د پوهې خلک ناست دي. بل طرف ته زمونږ ګیټاریسټ ډاکټر صاحب دیو په خپله د پیشې نه ډاکټر دي. که یو طرف ته د انسانانو د طب د لارې علاج معالجه کوي، نو بل طرف ته دیو سایکو تھراپي د میوزک د لارې هم کوي. دغه دوه ښېګړې د عزیز لالا هغه شعر چې انجینیر شي، ډاکټر شي، د سرتورې خور څادر شي، د غمجنې مور اختر شي، انجینیر شي، ډاکټر شي، د دې قام په غم خبر شي. نو زمونږ ډاکټر صاحب د قام په غم خبر دی. راځئ چې د ډاکټر صاحب نه کلام وورو. ارشاد. دا کلام زما د یو ډېر خوږ ملګري او ډېر رینوډ کس په اواز کې زما خوښ شوی و. بس هغه ورځ او دا ورځ زه اکثر وایم. ارشاد ډاکټر صاحب وګ خبره کوم د لویس محمد د محبت بازار کې ګرځېدم، د چا آواز د چا خندا خرڅېدم، څوک به د سترګو د اشارو پسې تلل، دا انداز د چا دا خرڅېدم، زمون بدرنګو چا تپوس نه کوم، د ښکلو ښکلو به ښکلا خرڅېدم، غني خفا خالي لاسونه واه واه واه. Звони